پچا به لګي د کیس او د لیلا خبرې ما ته کوله محمد رسول الله خبرې او مجنون ته به خفه چې د لیلا نه لیده بلال خفه و چې به چهره د مصطفی نه لیده. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې خو رپلیوال صاحب ته د هغې د کتاب په مخکتنه باندې مبارکي ورکوم او بیا د درمان صاحب ډېره مننه چې ما له یې بلنه راکړه او زه یې دومره قابل وګڼلم چې دې مشاعرې ته یې راوغوښتم. زه خو شعر نشم لیکلی خو یو ورکوټه غونته کوشش مې کړی دی ځکه چې زما مخې ته ډېر غټ غټ شاعران ناست دي نو د هغې مخې ته شعر ویلم ما ته ډېره ګرانه خبره ښکاري خو اوس راته مکمل او شوی دی. نو د نظم نه مخکې غزل دی چې د فریب نه ډک مخونه ښکارېدل په دې ښار کې نفرتونه ښکارېدل او بعضې خلک به په کور دننه ناستو بعضې خلک به په کور دننه ناستو په مخونو که نیتونه ښکارېدل بعضې خلک به په کور دننه ناستو په مخونو که نیتونه ښکارېدل او رنګ نه ښکلې خولې خوږې لکه د شاتو خو په زړه کې یې داغونه ښکارېدل. په دې ښار کې د چودنې بل ځای نه و تا ته صرف جوماتونه ښکارېدل. مننه. په دې ښار کې د چودنې بل ځای نه و تا ته صرف جوماتونه ښکارېدل او هر یو تن د خپل هوس نشه کې ناستو د یو ډمې اندامونه ښکارېدل. هر یو تن د خپل هوس نشه کې ناستو د یو ډمې اندامونه ښکارېدل او ما منصور له د اصغي په لاس کې راکړل ستا په لاس کې خو ګلونه ښکارېدل. ډېره مننه. نظم دی چې د نظم عنوان دی یتیم. یارانو زه چې لس کلنه ومه د اختر شپه په کوڅه کې ناست وم راسره درې څلور ملګري هم ټولو خوشحاله چې سبا اختر دی موږ د یو بل نه تپوسونه کول سبا به څنګه رنګ جامې اچو. زما د ښي طرف ملګری وایي زه خو به تورې جامې تورې څپلې ورسره هم توره ګړۍ اچوم. زما د ګس طرف ملګری وایي ما له مې پلار سپینې جامې اغوستي جامو سره به تور سینډل اچوم. زمونږ د درېیم ملګري داسې ووایي ستا د بابا نه ښه دی ما له یې درې جوړې جامې اغوستي. چې زما وار شو ټولو ما ته کتل زه غلی ناست وم سوچ کې تلی ومه دې کې د یو رانه پوښتنه وکړه منصوره ته به څنګه جامې اچوې. ما په جواب کې ورته داسې ووایي زما جامې خو به سبا ووینې چې زه به څنګه رنګ جامې اچوم. د دوی نه پاڅېدم په منډو منډو د خپل کاله په ور ننوتم زر د مورجانې خواله ورغلمه مور ته مې داسې په ساګانې ووایي زما مورجانې یو خبره کوم. مور مې ویل زویه قربان دې شمه ستا په ورکوټې زړه کې څه پراته دي. مور مې ویل زویه قربان دې شمه ستا په ورکوټې زړه کې څه پراته دي. ما په جواب کې مور ته داسې ووایي د سپین دادا هغه زامن پېژنې هغوی له پلار داسې جامې اغوستي مورې چې زه ورته سم وپسخېږم. مور مې په سر را له لاس راښکلو بیا یې سینې پورې را جوخ کړم زه او غریو نیولې شانتې داسې ووایي د سرسایې پیسې که راکړلې چا تا له به هم جوړه جامې واخلم. ما په جواب کې مور ته داسې ووایي د سرسایې پیسې که در نه کړه چا نو زه به دې اختر کې داسې ګرځم. مور مې ما په جواب کې ورته داسې ووایي د سرسایې پیسې که در نه کړه چا نو زه به دې اختر کې داسې ګرځم. مور مې جواب کې راته داسې ووایي 2 میاشتې پس به لوی اختر راځي تا له به ښکلې جوړه وګنډمه. ما مې نور کونډې مور ته ایسونه وې خو بس په پلار پسې یارمان راغی یکدم په ما باندې سر وچورلېدو او په یو دم ځمکې ته پرېوتمه او ما په وچو شونډو داسې ووایي لړ شي ملا راولې خلکه یا څه دوا راولې خلکه ما له اشنا راولې خلکه او زما بابا راولې خلکه سبا اختر دی زه به یې څنګه تېروم.